سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله یم چې رک روغ به یاست یو د صحت په جامو کې بنغښتي وئ یو ځل بیا درته د یوې نوې تفریحي او خوندورې خپرونې سره حاضر یم نو دغه راغلي یو دغه د کونړ اسداباد ښار څخه د سیند درې په طرف باندې عمومي غځېدلی سړک دی چې د دغې باندې چې پورته ځي اسمار ولسوالي شیګل ولسوالي ناړۍ ولسوالي غازي آباد ولسوالي دانګام ولسوالي دغه ساحو ته دغه سړک غځېدلی دی مونږ د شیګل ولسوالۍ اړوند د شینکوړک په سیمه کې یو او دغه موږ چې چېرته ولاړ یو دغه ساحه د چیلمزي په نوم باندې مشهوره ده نو دغه چیلمزي ته ډېری خلک دغه مازدیګر کې د تفریح لپاره راځي د ډېرو لرو ساحو څخه د تفریح لپاره راځي دلته خلکو د خوراک او چای میده سیستم هم برابر کړی دی نو دلته دغه سیمې دغه ښکلا به هم په تاسې ننداره کوو یو خو د غره غاړه ده دویم د سړک غاړه ده او دریم خوبي دا ده چې د کونړي سیند غاړه ده نو ډېره ښایسته یخه هوا هم ده د دغه سیمې نو دغلته چې څوک راغلي د چکر لپاره د هغوی سره به خبرې کوو همدارنګه دغلته خلک دي چې یو څه پلوري مخکې خو هندوانو موسم هندوانې به یې پلورلې اوس خربوزې پلوري ځینې نور شیان له هغوی سره به هم خبرې کوو او زموږ سره دغه خپرونه کې تر پایه پاتې شو درنو لیدونکو نو لکه څنګه چې مې یادونه وکړله چیلمزی سیمې ته راغلي وو دغلته بېلابېل ساحو څخه سیلبین راځي د تفریح لپاره نو دلته دغه کاکا جان چې مې خواته ناست دی د سیلبینو د خدمت لپاره دی یو څه توکي دلته خرڅوي تر څو سیلبین راشي دلته دې ته اړ نه شي چې نورو ساحو ته لاړ شي د سره به یو څو خبرې کوو کاکا جان افسر کې خو ستړی مه شي دی خو دې وبخښه ته ستړی مه شي ستړی مه شي خیر اوس ډېره مننه په سر کې که دې زموږ لیدونکو ته نوم واخلي زما نوم مسیح الله دی د شیګل اوسېدونکی د شینکوړک د کلي اوسېدونکی چلنجي چنار کې چې کومه دی هندوانې او خربوزې خرڅوم دا کوم شیان چې ته خرڅې دا خو ټول په یو وخت نه خرڅې چې موسم چې همغه راوړي مو خو همداسې ده د هندوانو په موسم کې هندوانې خرڅوم د خربوزو په موسم کې خربوزې خرڅوم د مالټو په موسم کې مالټې خرڅوم او د هر شي موسم چې موسم مطابق جنس ته خرڅوي دا چې موسم خو در شي بېلابېل هندوانو موسم کې تاسې هندوانې راوړئ مالټو موسم کې مالټې دغې ته ورته نور شیان د کوم موسم بیا ښایي چې ستاسې کې دلته یو څه مزدوري پاتې کېږي د څه شي موسم ښایي یاره د مالټې موسم ښه دی د هندوانې موسم ښه دی چې دا یعنې سیلبین ډېر زیات دي خلک بیا ډېر راځي ډېر زیات راځي ولې چې هندوانه هم ډېره خوښوي او مالټه هم ډېره خوښوي یعنې ډېر زیات مالټه خو بیخي یعنې کابله پورې او بیا د شینکوړک مالټه خو ډېره مشهوره ده او د شینکوړک او بیا د شیګل مالټه ډېره مشهوره خپل باغونه خو د مالټو نه خپل خو مې نشته دی خو باغونه اخلو خرڅوي بیا همغه باغونه هم دلته خرڅوئ که نورو ساحو ته هم لیږئ یاره په دې شینکوړک په دې ساحه هم خرڅوو بعضې داسې چې منډۍ ته هم لیږو منډۍ ته د خرڅلاو د کابل دپاره هم ځي منډۍ ته دلته خو د کونړ د بېلابېلو سیمو څخه سیلانیان راځي بېلابېلو ولسوالیو څخه د نورو ولایتونو نه هم څوک راځي دلته تفریح لپاره موږ د جلال آباد لغمان د قندار دغه خلک د لوګر دغه علاقو خلک هم راځي او اخترونو کې بیا ستاسې بازار څنګه بیا اخترونو کې هم ښایي هغه خو بیا بیخي ښایي ولې چې سیلبین راځي یعنې شپې هم را سره کوي د ورځې هم تېروي په دې ساحو کې پراته وي یعنې اوس خو در سره خربوزه ده که نه اوس خربوزه بالحال خرڅوم او خربوزه خو به یو څه ګرانه وي دا چې روغه څوک نشي اخیستی هغې ته بیا په ماته ورکوې په کم حساب ورکوم یې کیلو په حساب یې ورکوې کیلو په حساب باندې ورکوم کیلو په څو روپۍ ورکوې کیلو 25 روپۍ ورکوم ډېر ښه او دړۍ دړۍ یو 100 یو پوښتنه درنه بله کومه کاکا جانه دا چې موږ دلته یو او اکثره خلک چې کله راځي ملګری بل ملګري ته زنګ ووایو ځو چیلمزي ته چکر ته دې ساحې ته را چیلمزی به ولې وایي
چیرمجی دلته پخوا ډیر غټ چینار و نو په دا خاطر باندې زه ډیر معلومات نه لرم او یو مشر راته ویل چې دلته یو غټ چینار ولر په دغه وجه باندې ورته خلک چیرمجی چینار وایي چیلمزی چینار به ورته وایي. نو د دې چینار لاندې به څه وایي چې خلکو به دغه چیلم او دا دیره ډنډه دا سور به برابر کړی او ځکه ورته وایي. البته همدغه شانتې به دمه بیا پکې کوله مطلب بعضې چوپانان هم به راتله کېناسته به سره پوه شوې سیالبین یعنې مثلا سابقه خلک خو داسې و چې د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته بدلون دمې به پکې کولې او ډېر غټ چینار و په دا خاطر باندې. او دا چینار به همدلته سیند په غاړه و. د سیند په غاړه باندې و. او دا سیند خو په بعضې وخت کې دومره ډېرېږي نه چې دلته ستاسې ریزي ته نقصان ورسوي یا تاسې به دلته ونه شئ کولی چې شی خرڅ کړئ. نو مونږ چې کله سیند ډېر شي نو مونږ دلته سیند کې هندوانې خربوزې خوستې هغه بیا یا سیلاب راشي یا یخوالي لپاره مې خوستې نو هغه بیا زمونږ نه زیاتره وخت کله ناکله ویسي یا داسې باران راشي چې هغه دا خوړګۍ راباندې وځي سیند را ډېر شي معلومات نو دوه درې کړته وړي هم دي رانه هندوانې او خربوزې. او بیا هندوانو موسم کې یخه هندوانه او د ګرم هندوانې ریټ یوي که نه؟ یو لس 100 روپۍ پرخې لکه د بازار نه موږ لس 100 روپۍ باندې ګرانه دا ورکوو چې یخې یخوو. بله خبره ده چې کټ کوي سیلبیونو ته مطلب مالګه او چاقو او جالۍ هر څه آماده وي هر څه منظم ادارې چې او هندوانو موسم کې به هندوانه د بازار نه راوړئ که نه بلې کومې ساحې نه؟ دا موږ زیاتره د پټي نه راوړو زمیندار نه راوړو زه پټي ته پسې او چې هلته بازار ته ګورو نو که چېرته منډۍ کې موږ ته ارزانې منډۍ نه راوړو که منډۍ کې زیاتره د پټي نه راوړو تازه یې. ډېر ښه کاکا جانه خدای دې وکړي چې دلته کاروبار دې نور هم پراخه شي او پراخولو ته خو د اراده شته که نه چې چپس دا شیان هم ورسره شروع کړي. انشاءالله کمزوري لکه د اقتصاد د خوا نه چې اقتصاد برابر شي انشاءالله کېدی شي هوټل هم یو سیستم برابر شي. زه خدای دې مشکلات حل کړي او په دې هیله چې دلته سیلانیانو ډلې راځي او ستا هم ښه کاروبار برابر. ستا څه نوم دی؟ الهام څوم سیم کې؟ څلورم. مکتب دې شروع دی که نه؟ شروع دی. مکتب دې شروع دی. ته به موږ ته دا خو دې زوی دی کاکا که نه؟ الهام ته به موږ ته ترانه ووایې. ترانه راته شوی ویلې مکتب کې اسمبلۍ په سر چې واړوئ هغه د زده ده؟ ملي سرود درته زده دی؟ ملي سرود چې ته څونه زده یې هغه ووایه. بسم الله کذا ورته زده دی خو ویلی نه شي. نو ډېر ښه کاکا جانه خدای دې وکړي چې ستا کاروبار پر مخ لاړ شي دلته ډلې خلک راشي. درنو لیدونکو نو دغه ساحه یو خوا اسداباد ښار ته نږدې ده او بله دا چې د ناستې لپاره ډېر ښایسته ځایونه دي. د سیند غاړه د یخ عوام د دې ترڅنګ چټایي فرش بالښتونه د دې شیانو سهولت هم شته دی چې راتلی نو د څاګي د مابس نه چې راواوښتی او مخې ته دغه یو څه به یا ګڼه ګوڼه یا دغه چوپړۍ غوندې چوپالونه وهل شوي دي دلته ورسره یو دمه را جوړه کوي. نو باوري یم چې دغه پیزا او دغه ماحول او دا هر څه به ډېر خوند درکړي. ډېره خوندوره پیزا ده. نو لیدونکو د کاکا جان خبرې تاسې واورېدې. زو دغه سیمې ته چې کوم سیلانیان راغلي دي تفریح لپاره کوم خلک راغلي د هغوی سره به هم یو څو خبرې کوو. درنو لیدونکو نو بیا هم چیلمزي کې یو او دغه بیخي دغه ملګري د سیند غاړې ته راغلي دلته بیخي یخه هوا ده له دوی سره غږیږو یو څو خبرې ورسره کوو. ستړی مه شه ورور جانه. خیر اوسې مننه. ډېره مننه. نوم دې څه دی؟ نوم دې واخلو. نوم مې مسعود دی د ننګرهار ولایت یو او راغلی جلال آباد ښار نه. ننګرهار نه اوس راغلي وئ؟ هو. دغه کوم ملګري چې درسره ټول د ننګرهار؟ هو ټول د ننګرهار دا ټول بلې کومې سیمې ته تللي وئ کونړ کې که نه ډایرکټ دلته راغلی؟ بس سیده رالو ډایرکټ دلته رالو ودرېدو داسې سیند غاړې ماحول دیزي خوند درکړه که نه مخکې نه هم دا ځای نظر کې و؟ نه دیزي خوند راکړه لیدلی هم نه و مخکې. او دیزي څه نوم دی؟ ولاکه ما خو مخکې یاد هم کو. کونړ چلمزی چیلمزی خو پېژنې؟ چیلم خو پېژنې؟ او زی چلم زی دی. ځوانان لګیا دي نه. ښه فعلا څه مصروفیت لري؟ موږ هو جلال آباد ښار کې دکان لري خپل. او تعلیم دې کړی؟ او شکر الحمدلله 12 نه فارغ یم. چې مخکې اراده نه لري؟
مخکې بس ګورو نور سره تجارت دې شروع کړی او خپل بزنس هم شروع کړی ښه ډېر ښه اوس له دې وروسته به بېرته ننګرهار ته ځئ که نه په نورو سیمو به هم ګرځئ نه بیرته ځو نو کور ته قدم دیزي پورې راغلی او نو بس نور چې دا خو سهار لرې ده او بیرته سبا ښېګل د انګام دې ساحو ته د تګ اراده نه لرئ اراده لرو خو وخت نشته ناوخته دی تاسې ناوخته راوتي وئ مونږ دوکان نه داسې 12 بجې بند که حرکت هم وکړه ښه ډېر ښه موږ ته به ته یو څه راډالۍ کې نو زموږ لیدونکو ته هغه څه چې نشته را سره مړه یو څه خو به حتما یو ټپه خو به دې زده ولا کم ځای مړه یو نه چې لس به دې زده خو موږ ته نه وي نه ولا که ځای چې بیار دی وایي دې نورو کې به چا زده دغه ته ځای دته ته ستړی مه شي ښه نوم دې واخله فقط زه ټپې مو یوه فهیم نوم دې دی ته هم د ننګرهار یې او ښه دوی سره په چکر راغلی که نه چکر راغلی ما صبر وکړه چې چکر ووخم صبر وکړم او ښه زه صحیح ده سمه ده نو ته څه مصروفیت لرې فعلا زه محصل یم ښه محصل یې کوم پوهنځي کې استقلال کوم پوهنځي کې استقلال کې نه استقلال پوهنتون کې کوم پوهنځي کې ته خو اوس راغلی زه پوښتنه کوم چې کوم پوهنځي کې دی وایي استقلال ښه ډېره مننه وروره تا مننه چې خبرې دې وکړې کور ودان ډېره مننه درنو لیدونکو نو زه کله کله پکې دا قیسې هم راځي بیا هم دلته یو را سره اوس په ناز خبرې د مزه کا د مینې چل چا نه زده که او باران ورېږي دلته شپه کا اول چیلم راته تازه که بیا به کیسې د ستړي ژوند درسه کومه درنو لیدونکو نو څنګه چې مې یادونه وکړه دلته ډېری خلک راځي د تفریح لپاره دغه دوه درې ځوانان مې څنګ ته ناست دي له دوی سره غږېږو نو ته خو په سر کې ستړی مه شې ځوانه مننه ژوندی اوسئ تاسو هم په خیر راغلی تاسو ته هم هرکلی وایم هر کله راشي کونړ ته او ډېره مننه کور ودان په سر کې که د لیدونکو ته نوم واخلې او د کوم ځای اوسېدونکی نوم مې حمزه حلیمزی دی او د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسېدونکی یم اوس د ننګرهار نه راغلی نو فعلا خو په افغانستان کې نه اوسېږم خو اوس یو څه وخت کېږي افغانستان ته راغلی یم او نن راغلم د جمعې ورځ وه د ملګرو سره راغلو په چکر باندې ننګرهار نه دلته راغلی اوس هو ننګرهار نه راغلی او چې کوم ځای کې اوسېږي اوس خو به دلته په رخصت افغانستان ته راغلی یا چکر لپاره اوسېږي کوم ځای کې او بالکل اوس خو فعلا یو څه وخت کېږي یو میاشت یوه نیمه کېږي زه په افغانستان ته راغلی یم په اروپا کې اوسېږم او اوس راغلي نو دلته به د خپل هېواد د منظرونو هم خوند واخلو واقعا زموږ هېواد ښکلی دی او د نړۍ یو هېواد هم زموږ د ملک غوندې نه دی او بل چا غار څومره ښکلي شي پردي ملکونه دي نه خپلېږي نو دا زموږ خپل ملک دی نو په دې خاطر راغلي زړه سکون دلته دی بالکل د زړه سکون دلته دی او اروپا کوم هېواد کې اوسېږي زه په انګلستان کې اوسېږم ډېر ښه څومره وخت بعد راغلی وطن ته ولا تقریبا داسې وی یو نیم کال بعد راغلم وطن ته خدای خو زر راغلی نو او نو لکه داسې و چې قاچاقي نه یم تللی هوایي تللی یم او بېرته هوایي راغلم کله چې خارج کې او لندن کې د وطن د څه شي ارمان ډېر درځي ولا د وطن د ماشومانو ارمان راځي بس د ماشومانو پورې یعنې داسې وایم چې د ماشومانو ارمان هم د وطن راځي نور د وطن د خوراکونو د وطن د منظرو هغه ښایسته ځای دی اروپا ښایسته ځای دی یعنې ډېر زیات ښایسته ځای دی خو د زړه سکون چې پیدا کېږي سړي ته په خپله خاوره کې یعنې د هغې په هغه لوکسو بلډینګونو کې چې کښېني زړه سکون نه وي خو دلته که په دې خړو خاورو کې کښېني سړي زړه قرارېږي ډېر ښه ډېره مننه نو واقعیت خبره د خپل وطن هغه یو ټپه ده چې هر چا د خپل وطن کشمیر دی او ما ته کشمیر دی د افغانستان سپېره ډاګونه نو که دا خو زموږ وطن خو ماشاءالله د طبیعي ډول ډېر ښکلی دی که هغه خړې خاورې شي خړ ډاګونه شي نو بیا هم د سړي زړه ورباندې ډېر زیات سازېږي کله چې له لندن نه راغلی او کابل میدان هوایي کې ښکته شوې څه احساس دی دغه وخت نو زه خو چې راغلم په لومړي سر کې افغانستان ته د خپل هېواد د هوا چې په ما باندې ولګېدله زه پوه شوم یعنې که چا
تاسو ته ووایم که چا زما سترګې تړلې وي په تیاره کې کېنولی بیا هم زه افغانستان ته راوړی او ما ته ویلې چې ته کوم بل ملک ته وړی نو زه پوهېدلم چې افغانستان ته راوړم ځکه د خپل هېواد هوا زه پېژنم د خپل هېواد هوا چې ده په ما باندې خوږه لګېږي د خپل هېواد په هوا کې په هماغه اوله دقیقه په ما ته سکون پیدا شو نو زه پوه شوم چې خپل وطن خپل ډیره مننه د وطن دوستۍ حس دې همدغه شان پیاوړی او برقراره اوسه کور دې ودان وطن کار څومره سړی ورنه لرې لاړ شي وطن نه پردی کېږي د وطن خلک د وطن خاوره نه پردی کېږي نو په پای کې به ته زموږ لیدونکو ته یو څه ډالۍ کې شعر ټپه غزل څه دې زده نو اخره کې به درته د مجیب زلمي یو شعر ډالۍ کوم چې د لیوني مجنون بېلارې لیلا که زړه مې تور شو درنه ګوره بیا به ژاړې لیلا د لیوني مجنون د لیوني مجنون بېلارې لیلا که زړه مې تور شو درنه ګوره بیا به ژاړې ختم شو او که نه یو بیت نو که یو بل درته بل وی دغه شعر به درته خپل ډالۍ کومه چې د دغه زمانې بدمخې ټول راته معلوم دي د دغه زمانې بدمخې ټول راته معلوم دي د دغه زمانې خلک دوه رنګه وګل رنګه د دغه زمانې بدمخې ټول راته معلوم دي د دغه زمانې خلک دوه رنګه وګل رنګه او یو زه او یو ته او ناز د سیند په غاړه یو زه او یو ته او ناز د سیند په غاړه نه ساز وی نه سرود وی او نه شړنګه وګل رنګه یو زه او یو ته او ناز د سیند په غاړه نه ساز وی نه سرود وی او نه شړنګه وګل رنګه او د سرو شونډو خیرات غواړي هغه هم رڼا ورځ کې د سرو شونډو خیرات غواړي هغه هم رڼا ورځ کې دا څه وشول په تا باندې ملنګه وګل رنګ د سرو شونډو خیرات غواړي هغه هم رڼا ورځ کې دا څه وشول په تا باندې ملنګه وګل رنګ او تر اوسه ته هماغسې سنګدلی جانانه تر اوسه ته هماغسې سنګدلی جانانه او همزه شلو په تا پسې بدرنګه وګل رنګه دا خو زه منم نه چې تا دې فقط دا یو شعر لیکلی او بیا دې له دې نه وروسته شاعري نه یې کړې ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښه ولې له دې وروسته شاعري ونه کړه ولا بس داسې و چې د وطن تحولاتو او څه د کورنۍ مشکلاتو بیا پکې مسافري شوله نو هلته نور ملکونه داسې دي چې ته به پکې خپله غریبي کوې یا به پیسې ګټې یا به تعلیم کوې نو شعر ته اکثره خبره خو د صحیح ده خو زه وایم چې دا مشکلات څومره راډېرېږي سړی هماغومره هغه شعر کې هم دغه قصې راخلي که نو کوشش به کوو چې آینده کې نور شعرونه ولیکو زموږ له خوا نه درته ډېر داد دی شاعري دې ډېره خوندوره وه دوام ورکړه ته څه دې ملګري سره یو څو خبرې نه کوو بلکل ورسره وکړه ستړی مه شي خیر اسمان نوم دې څه دی نوم مې الیاس دی او د ننګرهار اوسېدونکی یم او اصلي او پیلي د ننګرهار یې که نه اصلي د کونړ یم او فعلا ننګرهار کې اوسېږم څنګه ژوند زندګي په خیر ده په خیر ده تېرېږي دغه سړي د تاسې چکر ورکړی اوس او چکر هم راوستی دا خو مېلمه دی د خارج نه راغلی بس په چکر هم راوستی مالی چې زړی تنګ نه شي کونړ کې یوازې همدلته راغلی که نه نورو ساحو ته هم تللي وو نورو ساحو ته هم وګرځېدو سپین جومات طرف ته لاړو خپل کلي ته لاړو خاص کونړ ته بیا همداسې قلار د خواره وخوځېدو ښه ډېر ښه نو ته به موږ ته څه نه ډالۍ کې ټپو مقابله خو زه دا وایي چې نشي راسه کولی هغې نه تېر شه بل یو څه دې زده چې موږ ته یې وي والا بس دا شی نه مې کله نه دي ویلي شعر او ټپې دا خو شی نه دي مړه دا خو بس کله مې نه دي ویلي ځکه ذهن ته مې نه راځي د سمه د کور ودان خیر اوسې مننه له تا هم ډېره مننه وروره ژوندي اوسئ تاسو نه مننه کوو چې دلته راغلی او موږ هم د چا خبره وازمایلو نو بس هر کله راشئ کور ودان درنو لیدونکو نو دغه د ننګرهار زلمي را سره و خبرې تاسې واورېدلې او لا هم دلته یو په چلیمځی سیمه کې او له نورو خلکو سره هم غږېږو را سره اوسئ درنو لیدونکو نو بیا هم څنګ ته مې دغه دوه ځوانان ناست دي او له دوی سره خبرې کوو په سر کې ته ستړی مه شي ډیره مننه خوشحاله اوسئ
ډیره مننه. نو په سر کې که د زموږ لیدونکو ته نوم واخلي، نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ مننه. نوم مې فرید علمدار دی او د کونړ ولایت مراوري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ښه ډېر ښه. نو دا خو موږ چې چا سره مخامخ شوو نن ټول د ننګرهار وښه ده چې تش د کونړ شو. او موږ پکې د کونړ یو. ښه ډېر ښه. څنګه ژوند زندګي په خیر ده؟ شکر بس ښه په خیر او خوشحالۍ. څنګه دغه ساحې ته څنګه راغلي چکر لپاره؟ یاره دلته مخکې هم راتلو ملګرو انډیوالانو څخه، خو نن دا زړه لږ خفه و او دا بیخي د زړه د ازادېدو ځای دی. نو دلته راغللو او ډېر ښه ماحول دی او ما ویل چې لږ به ژوند نه خوند والو. ملګرو ته د زړه تنګون نه د خلاصېدو یوه نسخه بله هم ورکړله چې زړه د ازادېدو ځای دی ور وښودو. او نو دا بیخي پراخه ځای دی او ښه ارامه ځای دی. بس هوا هم ډېره یخه ده، سکون پکې زړه ته میلاویږي. نو علمدار صاحب دا راته ویوه چې ژوند یو جالبه خاطره راته ویوه د مانه تېرې شوي به یې ډېرې سې په لنډو ټکو. د ژوند خو ډېرې خاطرې دي او ژوند ټول خاطره دی، خو ستا د بیس خاطره اوس شي. نو ملګرو علمدار صاحب وایي چې ژوند ټول خاطره دی، یوه خاطره نه ده زده. نور خو به څه زده یې که نه چې ملګرو ته یې ډالۍ ټپې مپې ترنم ټپې به ورته وکړمه ترنم یو درې څلور ټپې وکړه په دې هیله چې ستاسې ټول د خوښې وړ وګرځي. جبل وها دنیا پراستا زما کټ کټ خندا دی هیر شوا مینا یپ پسرلی خوشحاله نیم د ونو څانګې د یار کور پنا کوي نا او یوه مې ته وی بل مې خدای خدای خو مشته دی تا یوازې پرېښودما او خده چې تا لرم خدایا په بندګانو دې زه هسې نازېدما یا کور ته په لاس کې رانجه وړم ستاسې خزلې تر ډېرانه پورې وړما یک ستا یاري مې یاري نه کړه بیا لیونی خیم چې ډکې ټولوما یا د زلیخې خوبونه ستاو لکه یوسف دې بې ګناه تومتي کړما ما درته ویل پوره بې نه کړې د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه یا تاوان د دواړو برابر دی ماته بیللی او تازه بیللی یما یا کله به یم کله به نه یم که بیخي نه وم بیا به وژاړې مینا یک ستا رضا وي زه به لاړ شم زما بی به ماته وي ښه وینا او اوس به یې پرې نږدم فریدا جانان زما او زما دې زما به وینا. ډېره مننه. ډېر ښه علمدار صاحب، ډېر خوندور. داسې سوي ټپې دي ویلې عاشق خو نه څنګه نو څه د وطن حالاتو نه دا ټپې خو د وطن د حالاتو نه وي باچا دا خو ټولې د عشق وي. هغه شاعر وایي چې یو غم نه وي چې سړی ترېنه وزګار شي څه د رزق اندېښنې څه د یارۍ دي. دا اوس د رزق اندېښنې وي که د یارۍ دي کومې ډېرې دي؟ دا د یارۍ اندېښنې ښه مطلب دا چې عاشق یې نو وی که یې یمه داسې نه داسې ونه به نه یې چې هغې کې پاڼې و هغه باد نه یې رپولې. هر انسان مینه کړې او دا ژوند چې دی دا په مینه ښکلی دی. نو هغه بل ځای کې ټپه وایي چې خلک په کرکو نه شرمېږي زه به د مینې کیسې ولې پټومه. ډېر ښه علمدار صاحب، نو خدای دې ستا شرعي حاجتونه پوره کړي. ډېره مننه. ټول ودان ډېره مننه. دغه بل ځوان سره به مې یو څو خبرې وکړو. ته ستړی مه شي. خیر اوسې شاداب صاحب خپله ښه خیرتي ده. خیر اوسې ډېره مننه. نوم دې څه دی؟ ظهور حبیبي ما. حبیبي صاحب ته هم د کونړ یې که نه؟ همداسې ده. ډېر ښه. څنګه چکر له خو دلته راغلی یو ملګری هم در سره دی خوند یې وکړو؟ والا سخت خوند هم ترې واغوستو بل بس سیند غاړه سړی خفه شي فرید علمدار صاحب وویل دی سړی بس
یو غاړې ته ځان علمدار جوړ صاحب کړي خاطرې نه ځان وشي ته راته یو جالبه خاطره وې درفون یا علمدار صاحب ټول یې ویل ژوند ټول خاطره دی یار خو ما ته پکې یو هم نه رس ده ما ته ښه او ترنم خو به راته وکړي داسې ترنم به کوې چې دا د سړي ترنم کو دې ترنم مونږ ویو چې د ده نه تا ښه وکړو نو علمدار صاحب دنیا د دغه اواز کې به یو قسم فرق وي او زما به بل رقم نه شي کولی ستا خو زنګېدلی اواز به یې اورو یو څو بیته به ته ویم چې ډېر خواته څه نه وي ځانونو ټایم هم دی زه بس بیتونه دی ورو مهرباني وی نه صبرېږي یاره بې له تا زړه سره څه وکړم نه صبرېږي یاره بې له تا زړه سره څه وکړم راوستم ستا کوڅې ته بیا زړه سره څه وکړم نه صبرېږي یاره بې له تا زړه سره څه وکړم او شپه د وصال تېره مشه وږی زړه لا موړ نه دی شپه د وصال تېره مشه وږی زړه لا موړ نه دی شاداب صاحب دا تا ته ډالۍ وي وایي شپه د وصال تېره مشه وږی زړه لا موړ نه دی شپه د وصال تېره مشه وږی زړه لا موړ نه دی غواړي دیدن غواړي تر سبا زړه سره څه وکړم نور په مخه سره جاړې ته وروره جاړه مانه خو بس زه ډېر ښه پریکټس نه کوې نو چې پریکټس نه کوې د سړی لږ تاثیر لاندې را ټوله شقانې وایي پیره باري علمدار صاحب خپله خبره وخت سره وکړله چې دغې په خبره زما خبره ده ډېره مننه حبیبي صاحب مننه ستا نه هم مننه چې بس نو درنو لیدونکو دغه و چیلمځی دغه د بېلابېلو ولایتونو یاران د کونړ ننګرهار او ولایتونو څخه راغلي سیلانیان او زموږ د نن ورځې خپرونه یو ځل بیا چې زه شاداب تاسې د پامیر ټي وي په سکرین د یوې نوې خپرونې سره راځم تاسې ټول په لوی الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ